ما تقریبا داسې یو هفته کېږي شیخ زبیر علیزی رحمه الله دا د پاکستان په لویو محدثینو کې دی انتهایی ماهر انسان په حدیثو کې او نږدې وخت کې وفات شوی دی یو څو کاله مخکې ډېر وخت هم نه کېږي شیخ المحدث زبیر علیزی رحمه الله یو ساده او عاجزه انسان انتهایی ساده انسان د هغه ډېر کتابونه ما سره مکتبه کې پراته دي وخت په وخت یې موږ مسلې زده کوو هغه دا خبره کوله یو کال زه حج له تللی وم نو د شیخ مالي حالت غریب سړی و ملنګ سړی و په علم پسې به ګرځېدو او په علم پسې چې ځان ملنګ کړی نه وي که نه که ته دا وایې چې په سور پالنګ کې به ناست یم او علم به راځي زما خواله نو بیا کښېنه د مرګه پورې هېڅ به مې زده نه کړي خیر چا ولې څه ترتیب جوړ کړو حج لی راوست وی چې حج له رالم نو د پاکستان نه ما دا اراده کړې وه چا راته ویلي چې دلته کتاب د امام ابن ابي شیبه رحمه الله مشهور دی مصنف باندې مصنف د امام ابن ابي شیبه د دې یو نوې نسخه راوتې ده او په هغې تحقیق شوی ده ډېر مزېداره دا په سعودي عرب کې میلاویږي په دومره پیسو نو دا پیسې مې د ځان سره د هغه ځای نه راوړې وي چې دا به زه دلته هلم وي دلته مکه کې په حج کې بیمار شوم اوس هم بیمار شوم اوس وي ما سره دوه لارې یا به علاج کوم او یا به کتاب له چې بله لار نشته پیسې لګېږي صرف کتاب پې کېږي او هلته بیمار هم دومره یم چې بس پروت وم وي ړکېدو نه وم وی ډېر سوچ مې پې وکړو بیا وایي چې بس زه کتاب به وایم جسم به بیا ښه شي او جسم داسې کله ښه کېږي او کله بیمارېږي او ما دا وایي که ښه نه شو الله سره ملاقات وي خو دا کتاب ضروري دی دا موقع بیا نه راځي نو کیدای شي دې کتاب کې چې ته نوي څه خبرې او زه یې زده کړم نو هغه کتاب یې واخیستو د حج نه پاکستان ته هم بیمار لاړ خو کتاب یې ځان سره ویو څه شوق و ناشنا د علم سره د دې خلکو او زمونږ په پښتو ژبه کې درس او بیان او ښه واضح خبرې او هغې سره یو سړی شوق نه ساتي دا هېڅوک چاله نقصان نشي ورکولی خو صرف خپل ځان خرابول دي نو کوشش کوئ دا دین زده کړئ چې دا دین مې زده کړو د ګناهونو نه به م الله ساتي الله دې موږ په دین باندې پوه کړي هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين